اوس خاص تصویر یم خو تصویر نشم اوس خاص تصویر یم خو تصویر نشم زه خو له ژوندی له ژونده ویستم او ما خو ویل چې ژوند به وي حالان به وي حوصله ما خو ویل چې ژوند به وي حالان به وي زه خو د دانه په ژرنده ویستم او زه شفیق په دې شکرګزار یم بیا یې له مریض نسخونده ویستم وایي د چنار غوندې خصلت ځان کې پیدا کړه د چنار غوندې خصلت ځان ته پیدا کړه او نه پیروته چې د بل په اوږو بار شي نه پیروته چې د بل په اوږو بار شي په دنیا کې د سرونو کمی نشته سر هغه دی چې د خپلې خاورې زار شي سر هغه په دنیا کې د سرونو کمی نشته سر هغه دی چې د خپلې خاورې زار شي ډېر خیال څوک چې چاته ګوري په نظر د سړیتوب هغه کې به وي خامخا سر د سړیتوب څوک چې چاته ګوري په نظر د سړیتوب هغه کې به وي خامخا سر د سړیتوب ارشاد د غز بوټی نه کاڼې خوري نه لوټه نه چوکا د غز بوټی نه کاڼې خوري نه لوټه نه چوکا او لا بیره چې څوک ولي په ثمر د سړیتوب لا بیره چې څوک ولي په ثمر د سړیتوب او دا هسې مزارونو له خو خلک ورځي نه دا هسې مزارونو له خو خلک ورځي نه لیمو کې هر وخت سمندر د سړیتوب لیمو کې هر وخت سمندر د سړیتوب رحمان خو لیونی او ببرسره کارېدلو رحمان خو لیونی او ببرسره کارېدلو او وجود کې موجود قلندر د سړیتوب وجود کې موجود قلندر د سړیتوب واه خوشحال نه ابتدا کې څه کمې زیاتې وشوې خوشحال نه ابتدا کې څه کمې زیاتې وشوې اخره کې راپورته که جمدر د سړیتوب اخره کې راپورته که جمدر د سړیتوب ملګرو سلامونه او مینه په دغه تمه چې ټول به ښه جوړ به د ژوند په ښو شیبو کې به الله دې وکړي چې ښه نن چې را سره کوم مشر ناست دی د دوی نوم ملک سید احمد صافي دی ملک سید احمد صافي دی د ډېر وخت لیکوال دی او ډېر ښه شاعر دی زما د کلي دی زما د وطن دی خو زما اوسه ډېر مخکې ملاقات شوی او دی بیمارو لږ کمزوری او بیمارو نو دی اکثر ښکتی نو لږ په ګرانه اوسه ملاقات کېږي نو ډېر وخت پس خپل کلي ته راغلی ومې غوښتل چې د دوی نه څه شعرونه ریکارډ کړو دی کمزوری شوی یم دی لږ په غوږونو باندې دروند شوی یم دی مخکې چې اوسه زما ملاقات شوی نو ما ته اوس هم یاد دي د هغه ټیم کې دی ډېر برابر و ګیرې هم ماشاءالله ښایسته استره کوله به ځوانۍ لیول کې وګرځېدی اشعار چې کولی شو اوس کونټۍ لاس کې د ډېر کمزوری شوی دی خو الله دې ژوند ورکړي دوی شعرونه واورئ او په شوق یې واورئ ملک صاحب ډېره مننه چې وخت دې راکړو را سره کېناستی او ډېره زیاته شکریا دې ادا کوم او ډېر مخکې ما تاسو ملاقات شوی ما په دې خبرو کې ویل خو هغه به ستا اوس نه یادېږي د ډېر وخت خبره ده او وخت هم کم دی خو دا راته ووایه چې مخکې ما ستاسو شعرونه اورېدلي او ډېر معیاري شعرونه او ډېر کمالي شعرونه اوس چې کوم دی شعرونه لیکي که نه هغه طاقت شته که نه شته امتیاز صاحب کله چې زه پالک والم که نه پالک ووالم بس بیا ختم شوی ما یا پالک تا د ژوند ویستم زه یې د محفل له خوند ویستم اوس په میکده څه کوم ساقي څه کوم زه خو یې په منډه منډه ویستم ډېر ښه او اوس خاصې تصویر یم خو تصویر نشم اوس خاصې تصویر یم خو تصویر نشم زه خو له ژوندی له ژونده ویستم او ما خو ویل چې ژوند به وي حالان به وي حوصله ما خو ویل چې ژوند به وي حالان به وي زه خو د دانه په ژرنده ویستم او زه شفیق په دې شکرګزار یم بیا یې له مریض خولې نه ویستم نسخونده ویستم دا ما د دې نه وروسته ما بیا شعر نه دی لیکلی دا د اخري شعرونه چې دا تا لیکلي اخري شعرونه چې دا دې لیکلي وو دا خو بیمارۍ نه وروسته وو په حالت کې ها بیماری کې خو بیا چې کله مالګه کمه شوه بیا خو نه وڅښم اوس هم یې څښلی یم او یو قتل ته وایم ارشاد وایي د چنار غوندې خصلت ځان کې پیدا کړه د چنار غوندې خصلت ځان ته پیدا کړه
او نه پیروته چې د بل په اوږو بار شي نه پیروته چې د بل په اوږو بار شي او په دنیا کې د سرونو کمی نشته سر هغه چې د خپل خاورې دار شي وایا دا به وایا جی د چنار غوندې خصلت ځان کې پیدا کا نه پیروته چې د بل په اوږو بار شي او په دنیا کې د سرونو کمی نشته سر هغه چې د خپل خاورې دار شي سر هغه په دنیا کې د سرونو کمی نشته سر هغه چې د خپل خاورې دار شي ډیر خیال لا مې کړېدل دنیا کې نور هم شته لا مې کړېدل دنیا کې نور هم شته لا یې ختم زور نه دی لا زور هم شته او باغ ته مې د ګلو امید نه راځي باغ ته مې د ګلو امید نه راځي لا خو خزان ختم نه دی نور هم شته واه یار او زه د بوړبکو د ګډاګانو شو زه د بوړبکو د ګډاګانو شو چا ویل چې زمونږ کلی کور هم شته سترګه د سبا لاړه بې نوره شوه سترګه د سبا لاړه بې نوره شوه سترګو کې سپین لي پکې تور هم شته او تاسو ته سکون به وي آرام به وي تاسو ته سکون به وي آرام به وي مونږ ته خو شر شته دی او شور هم شته او لا چېرته محفلونه ګړاګانې وي چېرته محفلونه ګړاګانې وي چېرته په جونګړو کې غمخور هم شته چېرته محفلونه ګړاګانې شیخ الجماعت په ګوټ کې مه واړه شیخ الجماعت په ګوټ کې مه واړه راشه میکادې ته ډنګ ټکور هم شه شیخ الجماعت په ګوټ کې مه غواړه راشه میکادې ته ټنګ ټکور هم شته او یا شفیقه سون د خولې ونه باسي یا شفیقه سون د خولې ونه باسي دوی سره خو تبر دی او لور هم شته ډېر ښه دا اوس یار شوی دی زبردست ماشاءالله اوس هم چې کوم دی ستاسو ذهن کافي حد پورې کار کوي ځکه چې دومره عمر ستاسو څومره عمر دی چې دې وخت تاسو ته پته لګي عمر هم څومره دی خو بوډا یم اوس خلته مې پاکستان څو کال وي درې کال وي پاکستان څو کال دی درې کال پاکستان نه کړی شاعرو کې به شرکت هم کوو کنه قبایل یو رساله به دغه کېده شای کېده زموږ د مومن دي جنسین هغه کې کوم دلته شاعران موږ دربو کوم څه وکړه به کې دغه کول خپل شعرونه غزل دغه کول بالکل به پاغي کې د ځینې غزل شاعر شوی دي کنه خو د کتاب د اوس په خاص لیکل نشته چې د کوم ډېر ډېر سره ټول په خبر یو کافي د خپل وسره نه نو تا د کتاب استاد به څومره لیکلی چې څومره شعرونه به لیکلي بچا دا پالک پالک څه خو شوما خو کله مال کا کما شو به خراب مال بالکل غار کړ اوس په دې مال د افکین ورشيږي خو دې سار راول به دم ډیر روان اول دا خو مال مته سوډیم کمه فکر د علم په څوکه بره مې مکان وي د علم په څوکه بره مې مکان وي نه پیران وي نه ماران وي نه لیوان وي د علم په څوکه بره مې مکان وي نه ماران وي نه لیوان وي نه پیران وي یو سل 200 بځې مې ملکیت وي یو سل 200 بځې مې ملکیت وي بس یو زه یو رباب بل مې جانان وي حد یار او سل 200 بځې ملکیت بس یو زه یو رباب بل مې جانان وي او دغه څوکه د علم راته جنت وي دغه څوکه د علم راته جنت وي نه شجر ممنوعه نه شیطان وي واه یار د فطرت په خپلاګانو کې مې ژوند وي نه وحشت وي نه دهشت وي نه خفګان وي واه یار او د فطرت په هواګان په نخترو د فطرت په هوا شور وي کله کله تورې وریځې او باران وي ما جانان او جانان زما مخ ته کتلی لکه ګل غوندې په هر وخت خندان وي نه ټوپک وي نه ښکاري وي او نه ښکار وي د مرغانو ژوند ته هم امن امان وي نه ټوپک وي نه ښکاري وي او نه ښکار وي د مرغانو ژوند ته هم امن امان وي او په څلور کونجه دنیا کې خوشحالي وي په څلور کونجه دنیا کې خوشحالي وي قبول کړی مې خدای دغه یو ارمان وي منظور کړی مې خدای دغه یو ارمان وي او د حرا غوندې یو غار مې په نصیب وي
د هرا غوندې یو غار مې په نصیب وی د بارودو لوګو نه پټ پنهان وی واه د هرا غوندې یو غار مې په نصیب وی د بارودو لوګو نه پټ پنهان وی ما بشپه په دغه ځمکه تېره نه کړه ما بشپه په دغه ځمکه تېره نه کړه که اسمان ته د ختلو څه امکان وی واه یار او شنو غم بین عالم بین کوکاری شنو غم بین عالم بین کوکاری دا به ستا د قدرتونو یو بل شان دی واه یار څوک چې چاته ګوري په نظر د سړیتوب هغه کې به وي خامخا سر د سړیتوب څوک چې چاته ګوري په نظر د سړیتوب هغه کې به وي خامخا سر د سړیتوب ارشاد د غز بوټی نه کاڼې خوري نه لوټه نه چوکا د غز بوټی نه کاڼې خوري نه لوټه نه چوکا او لا بیره چې څوک ولي په ثمر د سړیتوب لا بیره چې څوک ولي په ثمر د سړیتوب واه او دا هسې مزارونو له خو خلک ورځي نه دا هسې مزارونو له خو خلک ورځي نه لیمو کې هر وخت سمندر د سړیتوب لیمو کې هر وخت سمندر د سړیتوب رحمان خو لیونی او ببر سره کارېدلو رحمان خو لیونی او ببر سره کارېدلو او وجود کې موجود قلندر د سړیتوب وجود کې موجود قلندر د سړیتوب واه خوشاله ابتدا کې څه کمې زیاتې وشوې خوشحال نه ابتدا کې څه کمې زیاتې وشوې اخره کې راپورته که جمدر د سړیتوب اخره کې راپورته که جمدر د سړیتوب خوشحال ویل چې پښتون شوم په داسې سپینه ګیره خوشحال ویل چې پښتون شوم په داسې سپینه ګیره مغول ته مې بیا ونیو سنګر د سړیتوب مغول ته مې بیا ونیو سنګر د سړیتوب ډېر ښه یار خوشحال ململ زمونږ د حاله خبر خوشحال ملمومن زمونږ د حاله خبر نه شو قسم دی که چا پرېښود راته درد د سړیتوب قسم دی که چا پرېښود راته درد د سړیتوب ځواني مې شوله تېره په پیرۍ کې داسې ګیر شوم ځواني مې کړله تېره په پیرۍ کې داسې ګیر شوم ځواني مې شوله تېره په پیرۍ کې داسې ګیر شوم موده وشوه رانغی یو اختر د سړیتوب موده وشوه رانغی یو اختر د سړیتوب واه نو په دغه ځانځانۍ خو دې څه نه کېږي پښتونه په دغه ځانځانۍ خو دې څه نه کېږي پښتونه راځئ چې یو جرګه شو په خیبر د سړیتوب راځئ چې یو جرګه شو په خیبر د سړیتوب واه یار راځئ چې جرګه وکړو د تپو او د خیلونو راځئ چې جرګه وکړو د تپو او د خیلونو او غلیم ته ورکول دی یو خبر د سړیتوب غلیم ته ورکول دی یو خبر د سړیتوب واه او بولان نه تر چتراله ټوله خاوره مې راچڼټه شفیق ته پیدا نه شو یو دلبر د شفیق ته پیدا نه شو یو دلبر د سړیتوب ډېر تارونه په همت د سړي یو شي ډېر تارونه په همت د سړي یو شي حیادار او سندار رختې جوړ شي حیادار او سندار رختې جوړ شي او د ګړیال دغه ټک ټک بېمانې نه دی د ګړیا دغه ټک ټک بېمانې نه دی او دغه ټک ټک چې راټول شي وخت جوړ شي دغه ټک ټک چې راټول شي وخت جوړ شي او د ځنګل لرګي هر څو شډل بډل وي د ځنګل لرګي هر څو شډل بډل وي چې په لاس د هنرمند شي تختې جوړ شي چې په لاس د هنرمند شي تختې جوړ شي